بسم الله الرحمن الرحیم. درس فارمولا سټیپ ته فارمولا ټیپ دا ځای پر کوم سپیډي موږ ول دلته موږ لرو سولوشن لرو دا شن یوازې په 2014 کې اضافه شو دا دغه دی اخوا ترونه د نه معلومیږي دغه سولوشن یوازې په 2014 کې ساسي په 2000 کې نو او دا ستاسو په کمپیوټر کې شاید نه دا چې هر وخت تاسو اکاونټ جوړ کړی دا په اتومات ډول درته راځي که چیرې دا نه وي پروت دلته د دې لارې څخه تاسو کولی شئ چې بیا ورته اډ یې کړئ EDNS کې دلته موږ څه لرو انالایز ټول پیک لرو دغه ورته انسټال کړئ او یا هم سولور EDNS دی چې دا بیا په دغه ټیپ کې راته راځي په ډاټا ټیپ کې دا نه پکښې خو کله چې اکاونټ ولرئ دا په اتومات ډول شي نو دلته لومړی موږ څه لرو ایرو کنورژن لرو دا د ایرو کنورټر دی یعنی که غواړو چې موږ تاسو ایرو پولي واحد په نور واحدو باندې تبدیل کو د دې څخه استفاده کو پر دا باندې کلیک وکړه لومړی دلته وایي سورس رینج مثلا دلته قیمتونه لیکلي دي پس که دغه 50000 دی یا 50000 چې ما لیکلي دي دا یورو ده فرض کړئ چې دا یورو ده اوس که غواړو چې دغه واړو اوسېدي نو دلته درته وایي ډاټا یورو کنورټ هغه ډاټا راته انتخاب کړه چې زه یورو ته درته واړم نو دلته به ته هغه خپله ساحه ورته انتخاب کړې چې کومه ساحه ده یعنې ستا ساحه چې هر ځای هغه به ورته انتخاب کړې ډیسټینیشن رینج په کوم ځای کې زه دا ستا قیمت درته وښیم چې زه یې راوباسم دا چیرې درته وښیم زه درته هم په دغه ساحه کې جواب راته راوباسم دی وایي پرام د چیش څخه یې درته کنورټ کړم دا چیش تا لیکل دی یورو چې لیکل دی چیش دی هغه چې هر شی تا لیکلی دلته کولی شي دا زه خپله هم نه پېژنم ځکه چې زما نه چې زه نورې تشریح کولی نشم ځکه دا پولي واحدونه زه نه پېژنم چې دا د ایریش فونډ دی ایټالین دی دا د ایټالیا دی لکه زموږ ته چې افغانۍ د پاکستان د روپۍ د امریکا د ډالر داسې یورو ده دا هم د دغه هېوادو ګوره د اسپانیا د شاید دغه شانې څه دي دا د دوی پولي واحدونه دي چې تاسو کولی شئ چینج کړئ چې هر پولي واحد تاسو ته ټاکلی ورته دا یورو باندې هم لیکل دي چیش ته یې درته واړم مثلا پونډ ته یې درته واړم ایریش پونډ ته یې واړم دا دغه هېوادو ما درته ویل ما دا د ملکو دغه دي پولي واحدات چې تاسو کولی شئ چې چینج کړئ مثلا زه ورته همدغه ته یې راته واړو دی وایي آوټپوټ فارمټ یې نو سره کمې یعنې د دې ډیزاین سره کمې د کرنسي فارمټ ورکړم د ایزو فارمټ ورکړم سره کمې که نن یې فارمټ نه ورکوم زه ورته هم یا د کرنسي فارمټ راته راوله اوکې کړم دی په اتومات ډول هغه ته چې واړو له هغه څو کېږي دونده پیسې کېږي یعنې 50000 ایرو که ته په هغه فارمټ سره واړې هغه به 90928.15 MK راسي دا چې MK چیشتي هغه د دې پولي واحد نشان دی و دا داسې فارمټ ته ټاکل شوی دی او دلته موږ کولی شو چې ایرو فارمټینګ دی فقط که غواړم چې د ایرو فارمټ ورکړم پر ده باندې کلیک وکړه فقط د ایرو نښه ورکړي لکه موږ ته چې دلته کرنسي پر اپلای کول یا اکاونټینګ چې موږ د ډالر نښه بیا راوستل دلته کولی شئ چې فارمټینګ پر اپلای کړئ او دغه اف دی سولوشن یعنی حلول دغه چې دی په اتومات ډول یعنې ډېر ژر ایرو په نور واحداتو درته اړوي پر ده باندې کلیک وکړه په چی شی واړو ما درته ویل چې دا د دوی واحدات څه دي په ETS یې درته واړم په BF یې درته واړم CYP یې درته واړم مثلا زه درته هم په دې راته واړو دلته کولی شئ کله چې ته واړې PCB دغه 15000 ایرو چې ته واړې 363.26 کېږي زه درته هم په دې ما راته واړو مثلا په دې راته واړو په دغه پولي واحد چې ته واړې هغه څو کېږي 11000 څونه ډېر سو 1,14,000 سوجي 1,640.4 کېږي نه لکه هغه تومن چې ډېر پیسې کېږي دلته کولی شئ چې تاسې واړئ کنورټ کړئ ډاټا او ډاټا ټیپ ته راځو په ډاټا ټیپ کې دلته راځو وایي ګیټ ایکسټرنل ډاټا که غواړو چې د بل ځای څخه ډاټا راوړو یعنې معلومات په بل پروګرام کې پراته دي که غواړو چې د بل پروګرام څخه تاسو معلومات راوړئ د دې څخه استفاده کوو چې لومړی دلته راځو فرام اکسس که چیرې تاسو یو ډاټابیس په اکسس پروګرام کې ثبت کړي که غواړئ چې د هغه څخه ډاټا ایکسل ته راوړئ پر ده باندې کلیک وکړه هغه د اکسس فایل به ورته انتخاب کړئ چې په هر ځای کې پروت دی زه ورته هم په ډیسکټاپ باندې وګوره د اکسس فایل پروت نشته دی دا چې ډاټابیس څه دا جلا موضوع څه دی بیا وروسته
مثلا دا ډیټابیس دی فرض کړئ چې دلته راځو یو څه نومان لیکو جانان د محمد زوی دی ورډ پروګرام یې شروع کړی داخله یې څور کړی دی فرض کړئ $50 یې ورکړی او په کم تاریخ سره یې پروګرام شروع کړی دی په دا تاریخ بل اسلم نوم یې کمال زوی دی ایکسل یې شروع کړ داخله یې څور کړ د $50 بس دغه ده دا به زه ثبت کړم پلان د ډیټابیس وام په نامه سره ثبت اوس فرض کړئ دغه جدول تاسو په اکسس پروګرام کې جوړ کړی غواړئ چې د اکسس څخه ډاټا و ایکسل ته راوړئ فرام اکسس باندې کلیک وکړه ډیټابیس چې په هر ځای کې پروت په ډیسکټاپ باندې پروت دی د ډیټابیس وان په نامه سره دی دا دی که نوم در معلوم پر ده کلیک کړئ نوم نو در معلوم د دغه براوزر لای راځي اوکې که اوپن یې کړئ اوس درته راخلاصي وای select how you want to view this data in your workbook وای ته څنګه غواړې چې دا ډاټا ستا په ورکبوک کې درته ښکاره سي د ټیبل په شکل یې د پاوی ټیبل په شکل یې د ریپورټ شکل ته درته واړم پاوی چارټ ته واړم پاور ویو ریپورټ ته درته واړم که اونلی فقط هغه کنکشن یې درته راولم زه ورته امیا ته دې د ټیبل په شکل ته راولم او په دې ځای کې درته وایي where do you want to put the data ته غواړې چې دا ډاټا تا ته چیرې راځي existing worksheet په دغه existing دا کوم worksheet چې تا راخلاص کړ دي په کوم کې زه کار کوم او دا هم هغه ساحه ده چې ورته انتخابوي چې په دې ځای کې راته راولی په دا ځای کې راته راولی او دلته ورته وایي چې یا نوی worksheet نوی سفر خلاص که په نوي شیټ کې راته راوله او دلته راځو و add this data to the data model دا و ډاټا موډل ته هم درته کړه چې دی به ډاټا موډل ته هم اټ کړي اوکې که دی په اتومات هغه جدول یې درته راوسوی جي نمبر نیم فادر نیم پروګرام فیس او هایر ریټ په دغه نومان دا پروګرام شروع کړ دی په دوه پیسو ګورې دا ټیبل ځین جوړ کړي هغه تجزیه هم هلته ستا چې موږ څومره هلته د ټیبل فارمټ ته یې واړو د په اتومات ډول چې ته واړوئ ټیبل ته یې درته واړوئ دا او بیا ډاټا ته راځو دلته موږ چلرو فرام ویب که غواړو چې موږ تاسو خپل معلومات د انټرنیټ څخه راوړو امپورټ یې کړو پر ده باندې کلیک وکړه د انټرنیټ کې به دلته هغه سایټ تا ورته انتخاب کړي امپورټ بیا کې هغه ډاټا ته ټوله ځي عین لکه موږ چې دلته ټمپلیټونه لرو دغه رقم درته راځي ته کولی چې ډاټا دغه پروګرام څخه د انټرنیټ څخه راوړي او فرام ټیکس که چیرې تا په نوټ پیډ پروګرام کې خط لیکلي که غواړې چې د نوټ پیډ پروګرام څخه ډاټا او ایکسل ته راوړي اوس درته معلوم شو سم که غواړئ چې تاسو د نوټ پیډ پروګرام څخه ډاټا راوړئ چې په نوټ پیډ پروګرام کې مو لیکلي پر ده باندې کلیک وکړئ مثلا دلته لیکم سیریل نمبر نیم جاب salary input time بس دا بس صحیح ده فرض کړئ چې دا جدول یې دا ثبتوو فار اکسل په نامه اوس که غواړو چې دغه جدول په چې موږ په نوټ پیډ پروګرام کې لیکل دي د ده لای راخلاص کړو فرام ټیکس باندې کلیک وکړه هغه نوټ پیډ فایل ورته انتخاب کړو په ډیسکټاپ باندې پروت دی د فار اکسل په نامه سره دی دغه فایل دی اوپن راخلاص کړه کله چې اوس ته راخلاصې دلته یې تا ته میسج درکوي وایي د ټیکس وزارت had determined that your data is demulated demulated خپله دا معنا لري چې دلته موږ دا پر کلمو وایي در اوسه پر نه دی ویشلی چې دلته پر کلمو تجزیه کسې دي نو لومړی درته وایي اوریجنل ډاټا ټایپ د جې ډاټا ټایپ باید سره کمی کسس پاتې چې موږ تاسو ډاټا ټایپ ولي چې مثلا د پیسو دپاره باید کرنسي یا اکاونټینګ انتخاب کړو د ډیټ دپاره ډیټ اینډ ټایم انتخاب کړو مثلا هغه موږ تاسو ویلی چې د ټایم دپاره څه شي انتخاب کړو ډاټا ټایپ یې نو دلته ته وایي ډاټا ټایپ یې څه شي ډیمولیټډ دي ډیمولیټډ څه معنا by character such as commas or tab or separate each field دا زه تا ته په چیز جلا کړم په کاما یا درته جلا کړم که په ټیپ سره یعنې دا حروف چې تا جلا کړي چې په نوټ پیډ پروګرام کې تا په کاما جلا کړي چې که په ټیپ دې جلا کړي هلته موږ تاسو په ټیپ جلا کړي ټیپ بټن مو یا فاصله به راغله نو زه ورته هم په ټیپ مو جلا کړي که ډیټیل فیکس کالم ویډیټ یا دغه د ده اندازه فیکس ویډیټ یې راته راولم نو دا چې درته وایي که چیرې دغه
تا په کالم کې لیکلی یعنی لکه په ایکسل کې داسې یو جدول جوړ کړي چې په هغه کې لیکلي بیا دی درته راولي زه ورته همیا ډیملیټډ ما په ټیبل سره جلا کړي او سټارټ امپورټ اټرا دا په څو راو کې راځي په یوه راو کې راځي ځکه که څه سپام هغلته یوه راوه د دویم کس معلومات نه وه فقط عنوان لیکل سوی و نو دی درته ووایي دا به یوه را راسي او فایل اوریجن دغه هغه د فایل اوریجنل دی چې تا ته ښیي چې څه دي چې لیټن په شکل یې راولمه دغه د دې ډولونه څه دي لکه ځینې وخت که ته سپام کړدي په هغه اسکریم اعلان بیا په چوي کې ورکوي هلته بیا ورته لیکلی وه ایزو 1100 څه دي ته سپام پر کړدي دغه د دې فارمټ دی چې زه سره کم درته راولم څه د لیټنې پر کم یې راولم نو ټریک په شکل یې راولم د اوم په شکل هم هغه چار فارمټ درته انتخاب کړي په هغه شکل به راولي او مای ډاټا هاسیډر زما ټیبل عنوان لري ته دا د عنوان په شکل راوله نو دلته به دی تا ته چې دا سیریل نمبر دا چې دی دا عنوان دی نو سپادي مرتس په دغه کې ویلو دا په فارمټ ټیبل کې مو ویلو چې زما ډاټا هاسیډر عنوان لري نیکست اوس دی درته وایي وایي دا په چی سره جلا سوی دی په ټیب نو هلته چا میسج په ټیب جلا سوی دی په سیمی کالن جلا سوی دی په کاما جلا سوی دی په چی جلا سوی دی زه ورته هم دا په چی جلا سوی دی په کاما جلا سوی دی نو دی ګوره تا ته کالم نه ورکوي دلته نشته زه ورته هم په سپیس په اندازه یو کالم یې ورکوي ځکه د سیریل نمبر که څه سپی دی سیریل نمبر چې موږ لیکي موږ فاصله ورکړل او ادر که په بل علامه جلا سوی دی زه ورته هم یا موږ په چی جلا کړ دی په ټیب سره جلا کړ دی او ټیټ کنسیکټیو ډیملیټر 1 دغه یوه ته چې په اخر کې د نښان دی جې ته مور کو زه ورته هم یا ورکړه دا ټک مارک نشته کې او ټیکس کلکولیټر دی چې دا موږ کول څه نښانونه ورکړو چې ټیکس تا که چیرې په ډبل کوټیشن جوړ کړی هغه درته ښیي که چې کاما ورکړي هغه درته ښیي نو که موږ سپی په فارمولو چې موږ الخط لیکو باید په ډبل کوټیشن کې لیکل شي دا یعنې هغه نښانونه دي چې هغه درته راولم که یا نیکسټ او اوس درته یې وایي ډاټا ټایپ یې چې دی جنرل عمومي هر شی چې لیکلی هغه درته راولم ټیکس یې کمه کې ډیټ اینډ ټایم ته درته واړم که ډونټ امپورټ کالم دغه کالم ما راته راوله زه ورته هم یا دا راته راوله جنرل مثلا دا هم جنرل راته راوله دا هم جنرل جاب هم جنرل سالري هم مثلا سالري دلته کولی سي چې جنرل هر شی تاسو ورته ټاکلي مثلا دې ته ډیټ اینډ ټایم راوله دغه ډیټ اینډ ټایم فارمټونه دي چې ایم ډي یعنې مونت اول میاشت راوله ډي بیا ورځ راوله ایډ بیا کال راوله ډي اول ډي ورځ راوله بیا ام راوله یعنې مونت راوله بیا وای ایډ کال راوله نو زه ورته هم دلته فارمټ تاسو ورته ټاکلی سي جت سره کم فارمټ ورکړم فینش یې کړي کله چې ته فینش کړې دی په داسې صفحه کې غواړې زه ورته هم په نوي شیټ کې راخلاص کړم اوکې که په نوي شیټ کې راخلاصي وایي سیریل نمبر نیم جاب سیلري اوور ټایم ټوټل هایر دی او فرام ادر سورس که غواړم چې د بل ځای څخه دا ډاټا راوړې یعنې د سرور کمپیوټر څخه ته خپله ډاټا راوړې پر ده باندې کلیک وکړه لومړی درته یې فرام اس کیو ایل سرور اس کیو ایل خپله سټراکچر کیوري لانګویج مخفف دی سټراکچر لانګویج کیوري لانګویج مخفف دی چې دې وظیفه دا ده چې ته کولی سې چې خپله ډاټا په اس کیو ایل سرور کې کښېږدې که غواړې د اس کیو ایل سرور څخه خپله ډاټا راواخلې داسې استفاده کړو چې اس کیو ایل سرور په اکسس پروګرام کې چې موږ تاسو آنلاین ډاټابیس جوړو د داسې استفاده کړو چې د دې ګټه دا ده چې تا ډاټا فقط تا ته هغه کنکشن د ټیبل د هغه سرور کمپیوټر سره چې ستا ډاټا په کښې پرته ده د هغه سره کنکشن وکړي چې ستا ډاټا په ټیبل کې او یا هم په پراویټ ټیبل کې درته راولي که غواړئ چې د انالایز سرور څخه راواخلي داسې استفاده کړو چې دغه د انالایز سرور کې بیا یوازې د مکعبو شکلو دپاره دی څه دي چې که چېرې تا مکعب اشکالو دپاره ډاټا ثبت کړي د ده څخه راوړلی سي ګور دلته هم شکل د مکعب ورکړ دی یعنې دا د مکعبو دپاره دی ډاټا راوړلی سي یعنې 3D چې موږ ورته وایو او دلته کولی سي فرام وینډوز ویزارډ مارکیټ پلیس څخه راوړئ چې د وظیفه دا ده چې تا ته د مارکیټ پلیس څخه راوړي چې دا د عموما په دې کې بیا خبرونه هم شامل څه دي د خبرو سره درته راوړي او فرام او ډاټا فیډ څخه راته راواخلي دا د سرور کمپیوټرونو ډولونه دي ته کولی سې د دغو کمپیوټرانو څخه خپل ډاټا راوړې د ایکس میل څخه راوړې د کنیکشن ویزارډ څخه راوړې که د مایکروسافټ کیوري څخه راوړې د هر سرور کمپیوټر څخه تا ډاټا راوړل د ده په واسطه کولی سې چې تا مثلا که زه ورته هم د اسکیول کیوري څخه راته راواخلې نو دلته تا ته په اتوما ډول وایي ته چیشتې وایي هغه سرور کمپیوټر نوم راته ولیکه دا سرور کمپیوټر نوم چیشتې چې ته دا ډاټا ځینې راوړې دا ډاټا تاسو په هغه صورت کې راوړلی سئ چې تاسو د دې سره ارتباط ولرئ دوی تا ته اجازه درکړئ چې ته زما د کمپیوټر څخه یو شی راخله نو بیا هلته راوړلی سې نو دلته بیا نوم ولیکې او دلته بیا ته لاګین سې کریډینشل خپله چیشته ویل کېږي چیشته ویل کېږي کریډینشل
کریډینشل خپله باورلیک ته ویل کېږي څه دی باورلیک چې څوک تا ته د یو شي اجازه کارت درکوي نو دلته وایي یوز وینډوز اتارسټیشن یا ته د وینډوز چې شي استعمال که هغه د ده اتارټیز استعمال که چې دی څونه رایټ ورکړی دی زور ته بیا یوز د فالوینګ یوزر نیم اینډ پاسورډ یا دغه یوزر نیم سره او په دغه پاسورډ سره چې ده ما ته راکړی دی زه په دغه سره داخلېږم هغه که تا ته د وینډوز اجازه درکړې وه او که تا ته یې پاسورډ درکړی ته به هغه ورته ویلې که ته به ده داخل سې ته کولی سې هغه ډاټا راوړې اوس موږ ته د دغه یوه څخه ډاټا نسو راوړلی په دې خاطر چې موږ ته د دې سره ارتباط نه لرو او اګزسټینګ کنیکشن هغه پروګرامو ستا مخکې ډاټا راوړې هغه دلته درته ښي ستا د دغه پروګرام څخه ډاټا راوړې ده اوس ګور دلته تا ته د نوټپیډ پروګرام څخه راغلی ګور د نوټپیډ پروګرام شکل دلته راغلی دی نو دلته ټوله کنیکشنونه چې تا راوړي هغه په دې ځای کې درته ښي نو دلته آل کنیکشن ټولو راته وښی کنیکشن ان دیس ورک بوک یوازې په دغه ورک بوک کې راته وښی چې په دغه ورک بوک کې ما د چیز څخه استفاده کړې ده او که نیټورک یې راته وښی که چیرې په نیټورک کې نه وي په دغه کمپیوټر کې راته وښی په دغه کمپیوټر کې چې تا د دغه کمپیوټر څخه چې فایلونه تا راخیستي دي د دغه څخه تا راخیستي دي چې دا ما په بل سنټر کې په وزیر محمد ګل خان مومند اکاډمۍ کې ما درس ورته ویلی نو دغه ما ورته راخیستي هغه سرور کمپیوټر نوم درته ښیي غواړې په کوم سرټر کې راواخلې زر ته په نوي شیټ کې راخلي دی په اتومات ډول هغه ډاټا تا ته راوړي جنان دی کمپیوټر دی ګورې دا ما ورې دوی ته ثبت کړي وو هغه ډاټابیس هغه یې درته راوړي یعنې دی په اتومات ډول ته هغه ډاټا رااخلي ضرورت نشته چې ته سرور کمپیوټر داخل څه پلان کې داخل څه پلان کې دی په اتومات ډول درته رااخلي ریفریش دا ټول راته ریفریش که دی درته ریفریش ریفریش دا معنا هغه ډاټا درته تازه کوي که چیرې ده په هغه کې ایډیټ راوصلي وو هغه دلته درته ښیي ټول درته ریفریش کوي ریفریش دغه یو دانه راته ریفریش که ریفریش سټیټس د دا حالت راته ریفریش کوي چې دی په کوم حالت کې دی آیا ارتباط لري که نه لري کینسل ریفریش دا ریفریش راته کینسل که دغه ریفریش دا معنا لري نه لکه موږ چې کمپیوټر ولګو دی ریفریش کو مطلب یې دغه ریفریش څخه دی صحیح دا رقم یې درته ریفریش کله چې ریفریش کېږي هغه ډاټا یې پلا بیا درته چې کېږي امپورټ کېږي هغه ډاټا یې پلا بیا ستا کمپیوټر ته راوړي او دلته پراپرټیز د دغه کنکشن په باره کې تا ته معلومات درکوي چې دغه کنکشن تا په کم تاریخ سره ارتباط ورکړي وو هغه معلومات یې په دا ځای کې تا ته ښیي دلته بیا کنکشن کې درشي ګوره وایي یو د دغه ډاټابیس څخه راخیستي دي بل د ډاټابیس یې وولس په نامه راخیستي دي هغه اوس چې موږ ثبت کړي که سپام هغه څخه او بل فارکسل د فارکسل د نوټپیډ په باره کې تا ثبت کړي دي هغه جې راخیستي دا هغه شان تا راخیستي اډ بیا راته راوړه ریموو د منځه یې په باره کې نور اډوانس معلومات راکړه پراپرټیز کلیک وکړه ټوله مکمل تشریح دلته او دا خو هم عین هغه ریفریش دي کولی شي او دلته کولی شي پراپرټیز د ده په باره کې معلومات درکړي ایډیټ لینک د دوی په منځ کې چې کوم لینک دی هغه لینک یې د منځه یو څه ارتباط وکړي فلټر و که ستاسو باید د سوټ فلټر موږ په دې ځای کې ویلی دي دا دی سوټ فلټر مو دلته تشریح کړی دی فقط یو اډوانس فلټر سبا د خیر سره وایي نور نه اکسس پروګرام په دغه وخت کې ایکسل پروګرام په دغه وخت کې د خیر سره خلاص دی